د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نور الدین محمود زنګي د داستان یا ناول 14مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 14مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 15مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. په همدې هیله تاسې د سلطان نور الدین محمود زنګي د ناول یا داستان په تېره 15مه برخه کې اورېدلي و چې د ناصرالدین همام سره هیڅ ځواب نه و، چوپ پاتې شو. دورغام بل حکم وکړ، ته د خلکو څخه وپوښته او یو بل لیست تیار کړه او کوم امرا چې ژوندي دي هغوی سم د لاسه د تیغه تیر کړئ. ناصرالدین په حیرانتیا سره خپل ورور ته وکتل، بیا یې وویل، تاسې ته ډېره ښه څرګنده ده چې د ملک شادر وفادار امراو په دې انقلاب کې په پټه زموږ خواخوږي کړې وه او وزارت ما به هغوی بخښلي وو او هغوی ته یې ستر ستر منصبونه ورکړي وو. آیا اوس هغه خلک هم ووژل شي؟ دورغام په چیغو شو، ناصرالدین همامه، ته څومره ناپوهه یې؟ ته غواړې چې موږ د خپل نستوړي ماران وپالو تر څو موږ په خپله له منځه یوسي؟ ناصرالدین همام ورته، محترمه، دا به ډېر ستر ظلم او تیرې نه وي؟ دورغام په زوره زوره چیغې کړې، بدژبه، چپ شه! څنګه دې جرأت وکړ چې د مصر د صدراعظم د خبرې ځواب ووایي؟ ورک شه، د سترګو مې اخوا شه! درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 15مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 14مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. په دې وخت کې د دورغام بل ورور فخرالدین همام هم په دې ځای کې موجود و. هغه هم دا فکر وکړ چې ناصرالدین سم د لاسه د دې ځایه وکاږي، ځکه د دې خطر موجود چې هسې نه چې دورغام یې د وژلو حکم ونه کړي. کله چې فخرالدین ناصرالدین له لاسه ونیوه او بلې کوټې ته یې بوت، نو ناصرالدین د خپل ورور نه شکریه وکړه. فخرالدین وروره، د دورغام د خبرو سلیقه دې وکتله؟ هغه ماته هم د نوکر په څېر ګوري. حال دا چې که چیرې ما ورته ملاتړ ونه کړو نو د ملک شادر امرا به یې ټوټې ټوټې کړي. فخرالدین چې په دې وخت کې د مصري فوز په سالارو خپل ورور یې وپوهاوه، ورته وویل، زه له تا سره موافق یم ناصره، مګر د پاگل سره خو څوک ځان نه پاگل کوي. هغه خو واکمنۍ ړوند او ګول کړی دی. که چیرې د هغه حال همداسې وي نو پایلې به یې ډېرې خرابې وي. ناصرالدین په ډېرې بېوسۍ سره خپل ورور ته وکتل، بیا یې ورته وویل، بیا نو زه څه وکړم؟ فخرالدین ورته ځواب ورکړ، که چیرې ژوندی پاتې کېدل غواړې نو هماغسې به کوې چې هغه یې درته وایي او د سلطنت مصلحتونه یوازې واکمن پیژندلی شي. موږ ته پکې د مداخلې کول وړتیا نشته. ناصرالدین همام په ډېرې ناخوښۍ سره کار پیل کړ.
په هغه وخت کې د واجب القتل خلکو نوملړ تیار کړ چې په هغې کې هم سعید الساده په سر کې وو. بیا اته کسه داسې امیرانو چې هم دا اوس په قاهره کې موجود وو او دورغام سره یې د وفادارۍ اعلان کړی و او خپل ژوند یې خوندي کړی و. د پاتې کوم عمراو نومونه چې لیکلي وو د هغوی یو هم په قاهره کې موجود نه و، یا وژل شوي او یا د ملک شادر د ماتې وروسته بل کوم ځای کې پټ شوي. هو بلې درنو اوریدونکو، د نوملړ له مخې تر ټولو د مخه باید د سعید الساده خبر اخیستل شوی و. خو سعید الساده دومره غریب پاله او نیک انسانو چې ورته یوه ورځ د مخ ته اطلاع ورکړل شوې وه چې په نامه یې دورغام چلي پراخ کلي ده. د دې معنا دا شو چې بله ورځ سهار وختي چې د سعید منزل تر پالټنې راغی نو څرګنده شوه چې سعید الساده یوه ورځ مخ ته کومې نامعلومې لورې ته تللی دی. هیڅ غلام او یا وینځ ته په دې اړه خبر نه ورکړل شوی. شاید چې یو کس نیم ته یې په دې اړه معلومات وو، خو ولې به یې د داسې یو نیک انسان صفته په اړه خوله پرانیستله. ناصرالدین همام د 50 سپرو سره یو ځای د سعید الساده په کور حمله وکړه او تر 4 ساعتو یې ټوله حویلۍ چاڼ کړه، خو څه یې ترلاسه نه کړل. د ډېرې پلټنې وروسته ناصرالدین په قهر شو او د محل په غلامانو وینځو یې ځایتی پیل کړ. هغوی یې په زنځیرونو وتړل، په کوڅو کې راښکودل او هر ډول تیری پرې وکړ، خو د هغوی خوله خلاصه نه شوه. اخر ناصرالدین تنګ شو او د حویلۍ د لوټولو حکم یې وکړ. د حکم سره سم سواره پوځیان په حویلۍ باندې ورپرېوتل او په لږه شیبه کې د حویلۍ څېره ګډه وډه کړه. پوځیانو هر څه لوټ کړل او بیا یې د ناصرالدین د حکم سره حویلۍ ته اور ورته کړ. هو بلې درنو اوریدونکو، حویلۍ سوځېدله او د سعید الساده ګاونډیانو ورته لاسونه مروړل. یو شمېر احساساتي ځوانانو او زړورو خو لښکریانو ته ډېر بد رد ویل. د هغوی د یوه نیک مشر کور ته اور ورته کول د شیطاني عمل نه پرته نور څه نه و. د حویلۍ غلامان او وینځې د بېوسۍ نه لرې ولاړې وي او اوښکې بهېدې. د سعید الساده د حویلۍ د بربادېدلو او سوځېدلو خبر په ډېر کم وخت کې په ټول ښار کې خپور شو. د دورغام د دې کار څخه هیڅ څوک خوشحاله نه و. لا تر اوسه د سعید الساده د کور د سوځېدو خبرونه ګرم و چې دورغام د سلطنت په امراو الهي قهر نازل شو. د ظالم حکمران یو بل حکم را ډاګیزه شو. دورغام د حکم په واسطه د ملک شادر د وخت ټول امرا که هغوی د ملک شادر وفادار وو او که مخالف پرته له کوم توپیره ونیول او ویې وژل او کورونه یې لوټ کړل. خلک د دې ظلم څخه په لړزه راغلل. اوس نو هیڅ څوک هم خوندي نه وو. برخي امراو او د هغوی کارکوونکو به چې هر څومره غوښتل د کوره ونیسي نیول به او بیا به کور ته بیرته نه راستنېدل او کورونه به یې ورته هم لوټ کاوه. په قاهره کې موجود د سلطنت ټول امرا او رؤسا په یو بل پسې ووژل شول. ټول ښار د قبرستان په څیر د خلکو نه خالي وګرځېده. خلک به د خپلو پښو د اواز نه هم ویرېدل. د هغوی کورونه به په رڼا ورځ لوټل کېدل. خو چا به چې د قاضي تر مخ ته شکایت وکړي نو هغه به د باغي په څیر نیول کېده او تل لپاره به په بندیخانه کې اچول کېده. 4 ورځې د خلکو نیول، بندي کول، وژل او د کورونو لوټول دوام وکړ. څوک په دار را وځړول شول او څوک د تورې لاندې د تیغه تیر کړل شول. 5مه ورځ لږ څه سکون را پیدا شو
بازارونه پرانستل شول او د ښار ښایست کرار بیرته خپل ځای ته راغی. هو درنو اوریدونکو، کله چې حالات معمول ته راغلل نو د یروشلم سفارت یو ځل بیا پښې او لاسونه وهل پیل کړل. هغوی د دورغام خاص خدمتګار خپل ملګري کړل او دارالوزارت ته د ورننوتلو لارې ځان ته پرانستله. خو د لیدنې په وخت کې یوازې د سفارت د پلاوي مشر ور وغوښت. هغه په یو بند ګاډۍ کې د صدراعظم تر ځایه ورساوه. عیسوي سفیر خو هلته ورسید، خو ټوله ورځ په یوې خونه کې چې د یوه ساتونکي لخوا پرې پهره کېده بندي پاتې و. هغه د شپې هم ونه غوښت. د هغه په شور سره ورته وویل شول چې وزارت ماب ډیر مصروف دی او شاید چې سبا له تا سره وویني. خو بله ورځ هم هماغسې تېره شوه. ان د شپې د یوې برخې په تېرېدو سره هم هغه ونه غوښت. د هغه د پوښتنې په اساس ورته هماغه د تېرې ورځې ځواب ورکړل شو. په همدې توګه تر یوې ونې پورې د سفارت دغه غړی هلته په دارالوزارت کې پروت و، خو د لیدلو بری هم په برخه نه شو. سفارت کار او د هغه ملګري دومره زړه بدې شول چې یو ورځ کلیسا ته د تللو په بهانه د هغه ځایه کډه وکړه او بیا راستانه نشول. د حیرانتیا خبره دا ده چې صدراعظم هم بیا د دوی کومه پوښتنه ونه کړه. داسې معلومېده چې په خپله دورغام نه غوښتل د دوی سره وویني او غوښتل چې عیسوي سفیران بیرته لکه څنګه چې راغلي هماغسې ستانه شي. امیر غربي د سرای څخه ووت او څو ورځې هلته او دلته ګرځېده او راګرځېده. هغه په دې نه پوهېده چې چیرې ولاړ شي او چیرې خپله محبوبه زرتاجه پیدا کړي. د ملک شادر په اړه هم ورته کومه څرګنده نښه نښانه نه و معلوم. بل دا چې که د ملک شادر ځای پیدا هم کړي نو ګټه به یې څه وي. هغه خو د خپلې کورنۍ په ساتلو باندې مامور شوی و. کله چې ناهیله شو نو د سعید په لورې مخه کړه. هلته یې پیژندګلویان او دوستان درلود. هغه خو یو چاته د خپل زړه حال ویلی شو. خو سعید ته په رارسېدو کې کله د هغه ځای حالات وکتل نو ډېر زیات اندېښمن شو. ملک شادر د هغه ځای پخوانی والی و. په دې خاطر دورغام یو ډله عسکر ورلېږلي وو او د هغه په کورې ولکه کړې وه. د حویلۍ ټول قیمتي سامانونه عسکرو له ځانه سره اخیستي وو. یوازې لږ څه سامان یې هسې د یاداشت لپاره قاهرې ته لېږلی وو. د ملک شادر د نیولو په خاطر په یو شمېر خلکو ظلم او تېری هم کړی و. خو یوه اونۍ وروسته د عسکري ډله بیرته ناهیلې راستنه شوې وه. هو قدرمن اوریدونکو، د ملک شادر د ډیر ښایسته کور کړکۍ او دروازې هم خلک ویستلې وي. امیر غربي سعید ته د داخلېدو سره سم د حویلۍ د حالاتو څخه خبر شو. د هغه چا په کور کې چې امیر غربي اوسېده هغه امیر غربي منع کړی و چې د ورځې له اړخه به د حویلۍ په لور نه ورځي، ځکه دا مشهوره وه چې د دورغام جاسوسان دلته په سعید کې موجود دي. هغوی د شکمنو خلکو په لټون پسې ګرځي. امیر غربي خو د ورځې له اړخه حویلۍ ته ورنغی، خو د شپې ځان کنټرول نشو کړی او په پټو قدمونو د هغې حویلۍ کتلو ته ورغی چیرې چې محبت زیږېدلی و او د کومو دیوالونو تر مخه چې د هغه محبت پخلني ته رسېدلی و. د حویلۍ د دغه نابیره حالات په کتلو سره دورغام غربي د سترګو څخه اوښکې روانې شو. د امیر غربي ملګری له هغه سره یو ځای و. امیر په ژړغوني اواز سره ورته وویل، تا د دې حویلۍ ښایست نه و کتلی؟ ملک شادر دا د شاهي محل په څېر
ښایسته کړې وه او د نړۍ ډېر مهم قیمتي شیان دې حویلۍ ته د دې ښایست په خاطر راوړي. ملګري ورته وویل ستا په خبرو زه باور لرم عامره، ما خو دا حویلۍ دننه څخه نه وه کتلې، خو یو ځل دلته د راتلو څخه برخمن شوی وم. د دې حویلۍ بیرونی برخه مې کتلې وه، د هغې بیرونی ښایست هم سترګې وړلې. ما ستا وروجان هم کتلی دی، ډېر نیک او شریف انسان دی. په دې وخت کې د حویلۍ دننه د چا د موجودیت احساس وشو. ملګري ورته وویل دلته بل څوک هم معلومیږي چې شته. عامر د هغه د خبرې تصدیق وکړ، ورته ویل اوهو ما هم دا احساس کړه، کیدای شي چې کوم ځناور وي. ستا مقصد دا ده چې کیدای شي دا د کوم پیشو یا سپي موجودیت څرګندوي؟ هو زما خیال هم همدا دی، مګر سپي او پیشوګان دلته څه کوي؟ د هغوی د خوراک لپاره به دلته څه وي؟ خلکو خو د کړکۍ او دروازو درشان هم راویستلې وړي دي. د ملګري خبره هم معقوله وه. د عامر د خولې نه یوه یخه ساه راووتله. ملګری تر شا شو، هغه د شانه د عامر لمنه ونیوله او راښکوده. ورته وویل هلته د مرکزي دروازې په لور وبینه، هرې لوري ته تیاره خپره وه. د نږدې کورونو څخه راتلونکې تیاره غونې رڼا د دې محل مات دیوالونه لکه د پیریانو په شکل وړاندې کېدل. د مرکزي دروازې تر څنګ څه رڼا ښکارېده. کله چې امیر هغه لوري ته وکتل نو متوجه شو چې څوک په تورو کالیو کې په ډېره چټکتیا سره را روان دی. عامر غوښتل پوښتنه وکړي، خو هغه د یوه دیوال تر څنګ پټ شو. عامر د هغه لوري ته ولاړ، خو ملګری ورمخته شو او د لاسه یې ونیوه. ملګري ترې په ویریدونکې توګه وپوښتل عامره چیرې ځې؟ ما ته یو څه تر سترګو کېږي، ما پرېږده څو معلومه کړم چې هغه څوک دی. عامر د خپل لاس د خلاصولو هڅه وکړه، خو ملګري لاس کلک کړ. ملګري ورته وویل لیونی شوې؟ څوک د هوا پسې منډې نه وهي؟ عامر ورته په زوره وویل هوا نه ده، هغه هرومرو کوم انسان دی. ورځه دا یې انسان، خو کیدای شي هغه دښمن وي. موږ د شپې په دې خاطر راغلی یو چې څوک مو ونه ویني او ته په خپله غواړي خپل ځان را څرګند کړي. د ملګري په خبرو کې ډېر وزن و. په هغه وخت کې ټول مصر د ملک شادر او د هغه د خپلوانو دښمن ګرځېدلی و. څه معلومات که هغه کوم جاسوس وي او یا د دوی دواړو د کتلو وروسته د بل چا د رابللو پسې راغلی وي. د همدې خیال له مخې عامر ملګري ته وویل بیړه کوه چې د دې ځایه ووځو. ملګري ترې وپوښتل ولې څه در پیښ شول؟ څه دې وکتل؟ عامر په روانه کې ورته وویل نور خو مې څه نه دي کتلي، خو دلته پاتې کېدل د عقل سره سمون نه خوري. زما په اند چې هغه ضرور څوک انسان او کیدای شي چې هغه زموږ دښمن وي. ملګري کوم ځواب ورنه کړ، خو دواړه د هغه کنډرو څخه په بیړه راووتل او په ډېره بیړه مخ ته روان شول. دواړو کورونو ته په رارسېدو سره د آرام ساه واخیسته. عامر دومره زیات ویرېدلی و چې تر 3 ورځو پورې د دې کوره بیرون ونوت، خو 4مه ورځ ځان ملامت کړ او د ماښام په وخت د کور نه د وتلو تیاری ونیو. خو هغه ملګري ترې وپوښتل چیرې اراده لرې؟ لا تر اوسه خو شپه هم نه ده پیل شوې. عامر په ډېر جرأت سره ورته وویل بیا د حویلۍ په لور ورځم. ملګري د ویلو هڅه وکړه، ورته ویل مګر هلته هغه سیوری، هغه پیریان. عامر ورته وویل
هو که هغه پیری دی نو زه د پیریانو پادشاه یم. عامر غربي خو هسې خبره وکړه خو په وجود یې لړزه ولګېده. اوس چې د ملګري څخه د حویلۍ په لور د تللو غوښتنه هم نشوه کولی. ملګري هم د هغه د زړه حال معلوم کړی و. هغه ورڅخه په خندا کې وپوښتل که ویرېږې نو زه هم در سره یو ځای ځم. عامر غربي قدم واخیست او مخ ته ولاړ. نه د څه ویره، زه بالکل ویره نه لرم. د حویلۍ کنډرې لکه د پخوا په څېر هماغسې ورانې ویجاړې پرتې وي، بلکې لږ څه نور هم پکې زیادښت شوي وو. په مخکې ورځ چې هغه راغلی و نو د کړکیو درشیان په خاورو کې ډوب وو، خو نن هغه هم په خپل ځای نه و. خلکو ترې خاورې پورته کړې وي او هغه چوکاټونه یې هم ویستلي وو او له ځانه سره یې وړي وو. عامر د خلکو په دې لالچ او بې وفایي ژور غم څرګند کړ. هغه فکر وکړ چې په دې محلې کې به ډېر داسې خلک وي چې ملک شادر به ورسره احسان کړی هم وي. داسې خلک به هم وي چې د ملک شادر تر مخه لاس و پښې تړلې ولاړ وي، خو اوس هغوی د ملک شادر د کفن په ویستلو هم صرفه نه کوي. شادر خو ډېر ښه کار کړی چې بلې کومې لورې ته وتلی دی، او که نه تر اوسه به دې محلې خلکو په تیږو ویشتلو وژلی و. د سپوږمۍ په 3 یا 4 شپه ځکه چې د ځان د ښوولو سره سم د ځان د غایبېدو په لور تګ کاوه او هرې لورې ته تیاره راخپرېده. عامر په دغه تیاره کې خپې ترپولې او د هغې دروازې په لټه کې و چې د هغې شاته د هغه سیوری پټ شوی و. عامر یې کتلي و چې د هغه په کتلو دغه سیوری دغه ځای کې غایب شوی و. هغه هڅه کوله چې تر څو هغه ځای پورې ځان ورسوي. اخر د ستړیا له لاسه د یوه دیوال تر څنګ ودرېد او خپلې سترګې همغې لورې ته متوجه کړې. اوس نو عامر خوب او ویره د خپل ذهن څخه ویستلی و او دفاعي شکل یې خپل کړی او تیار ولاړو. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 14مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. عامر دې زړې کنډوالې ته په څه خاطر راغلی؟ دلته چې په څه په خاطر راغلی هغه به ترلاسه کړي او که نه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.